برادر پتابا تابا ملک برا د پرانا جواره के ब्लॉक के برادر نه ریسه دا پرانا पतारती पलायन बने पावरे रोड ना डाले ये रोड ना برارا دمرا نور دیر کرد خلاص نره برار پاستینه برارا نره برار پاستینه برار برارا سے خیر راي جاي ټینګ تا کو خیر راي ها څنګه دته باندې را جوړا کې سایو ها پانی سے برار پانی دلیا پوسا کې هو دلیا پوسا کې برار پدو باسه نا شامي دې تاسو ولو شامي دې ورو واسو یار دی ویرا خدا مونږ دی او نر پاستین با در پاستین برار پاستین بھیا یہ دمرک چلای شوای دی برار هو برار یو څه خبره هو کو اپوس دې وداري پغا باندې ابرارا پوستا وداري پوسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پټولنا مخ کې د بانی د غریاتي ولس او د لرو بر افغانه د میش ډېر تکړه ډېر مبارز د می سره داسې الفاظ هم نشته دي چې پاکې د د میش تعریف وکړي ټول ملګري ته پته لګي چې د ابرار خان په دغه خوره یا په دغه تحریک کې چې کومې قربانۍ دي د چا نه هم پټې نه دي ویسو ابرار ها تو استاد خپل خیالات اظهار ها کو زدا یو شعر د پرایو اغیار ونکړې ګمان چې پښتانه ختم شول اغیار ونکړې ګمان چې پښتانه ختم شول زمون په خاوره کې اوس د ابرار په شان ظالمي اوس واه 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه چې د امیر کیما رهایی وشوه و تیمه ملګری دانګه ترپا پښه والا کیم دی پښه ستړي شل د دغه ملګری اول زه خصوصي شکریا ادا کوم هغه نه بعد میر سره چې کیم دا سیستم ریاست میر سره کیم زیاتای کای و لګیا ده انشاءالله میر نه په غلا شتلی نه مې بل داسې جرم کړاو چې میر په شتلی و میر په خپل موقف باندې ډاډاوي لوړي نه په سټکېږي و نه ډارېږي میر دا سارینا همیشه دغه خاورې د پوره قربان دي ایسا میر دغه د پوره دا ځوانانو ته دا خبره کوي چې تو سر چیک شیه چې دا کیم تحریک لګیا ده د دغ سره کلاک ودرېږي کلاک ملاتړ یې وکړي ځکه چې دا زون د پوره اندر چیک شوه دا ټولې پښتنې د پوره چیک شوه ده و میر چې دا ډېرې ملګري خبرې میر ته ورتلې چې دی داسې فوج ولوړي داسې ظلمینه یې پکړي میش ته هیڅ قسم کا وړي یې وایا کا میش ته تکلیفونه میلاو وایا بیا یا میر د دغ تحریک نه په شا کېدلي نه بلکې په دنه میر و مو سره مضبوطېدلي
و نن امیر اراده مضبوط دی نه میر سیک ډروای شي نه مې کوای شي ان شاء الله میر و همیشه د تحریک سره ویلوړ وي چې سه پره مې په وجود شه سای ایک وخت پره و میر د پښتین قوم د حق ته پورا جګړه کوي واه تل د پورا و میر پښتین قوم ته پساروي و ان شاء الله چې دا کسیک ته دغه نه ډارېږي چې زه مړېږم یا د ایجنسی وړي یوه ورځ خو مرګ اساشته ده خو دغه پوسول ته به میش کیم جواب ورکای چې د کیم ظلم زیاتای لګیا ده دغه جواب وسیک کای چې زه غلا پوتې شو او دغه ظلم په خلاف زر چیکنو شو او زه په دا ظلم باندې غلا شو دغه پوسول ته خو زه یوه ورځ جواب ورکاو به پدانه دا شادو چې میش خپل ځانونه قربان کو خو خپله خو ورسېدو دا میر د اغیار نه وسود واه واه در پشتین با در پشتین منظور پشتین منظور پشتین در پشتین با در پشتین منظور پشتین منظور پشتین یہ جو دہشت گردی ہے اس کے